د خلیلزاد د ماموریت تازه جزئیات رسوا شول. سلام د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. معلومات دا دي چې د کابل او ننګرهار وروستي پیچلي بریدونه د طالبانو او داعش له نظامي ځواک پورته طرحه شوي او دې ګونګتیا ولسمشر غني مجبور کړی خپل نږدې حلقې د امر وکړي چې د سولې په پروسه بیا کتنه وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې حقوق لیک په اړه ولسمشر غني په تازه غبرګون کې امریکا ته ویلي کله طالبانو سره د سولې حقوق په افغانستان کې بشپړ امنیت نه تامینوي د سولې ټول امتیاز ولې طالب ته ورکړل شي. خلیلزاد د پښتنې په غبرګون کې ویلي د سولې په حقوق کې طالبانو موږ ته د امریکا د ګټو تضمین راکړی د افغانستان هغه ستاسو خپلمنځي کار دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې حقوق لیک د دوه پټو زمینو په اړه معلومات دا دي چې په لومړی کې طالبانو په افغانستان کې د امریکا نظامی اډې منلي او دویمه هغه د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر اساس په افغانستان کې امریکا ته مزاحمت کوونکو عناصرو سره د طالبانو مبارزه ده. د سولې د حقوق لیک پر اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ ستراتیژیک ملګرتیا ورځ تر بلې د غښتلتیا کې په حق ده او په تازه مواردو کې په سیمه کې له حکومت د باندې د یو سیاسي ډلې په توګه د طالبانو د څرګندولو لپاره امریکا خپل هڅې پیل کړې دي. په قطر کې تر مذاکراتو وروسته پاکستان او هند ته د خلیلزاد سفر په همدې تړاو و. خلیلزاد له هند وغوښتل چې د طالبانو سره مخامخ کینی او د دې کار هدف یې دا و چې طالبان پرې د یو سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني خو هند یې غوښتنه رد کړه. د امریکا له لوري تر حکومت بهر د یو سیاسي ډلې په توګه د طالبانو راپورته کېدو هڅې د سولې تر هوکړې وروسته هم د جګړې دوام او د سیمه ییزې لوبې بدلیدو ته په غبرګون کې ولسمشر خپل شاوخوا حلقې ته امر کړی چې د سولې په پروسه کې بیا کتنه وکړي او که وضعیت په همدې ډول وي امکان شته چې ټول څه په بشپړ ډول لغوه اعلان شي. خدای دې وکړي چې همدا ویډیو مو خوښه شوې وي. د نورې تازه اپډیټ ویډیو او خبرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا پورې د خدای په امان.